ډاکټر صاحب که د یو ماشوم وزن کم وي دا د څه علامات نو چې ماشوم وزن کم دی دا علامت کوي زمونږ په هغه کې د غریبو علاقو کې چې دته خوراک صحیح نه دی میلو د مور پی ورته صحیح نه دی میلو بیا د مور پی پسې دویم چې کوم د خوراک صحیح نه دی میلو بیا دته دا چې دته حفاظتي ټیکې نه دی والی شوي چې د هغې نه هغه مرض نه یې وساتي ځکه چې بار بار دته هغه مرضونه کېږي نو هغې په وجه باندې دا کمزورې پاتې کېږي نه دا درې څلور وجې بل زمونږ په علاقو کې ټول نه غټه مسله دا ده چې مونږ په ماشومانو کې وقفه ډېره کمه کوو لکه اسې اسلامي لحاظ سره 2 کاله وقفه کول پکاري نو زمونږ اکثر یو کال وقفه نو بیا یو مور د پاره د 5 کالو لاندې 3 ماشومان ساتل انتهایی سخت کار دی نو یو مور د 5 کالو لاندې 3 ماشومان نشي ساتلی کور کار به هم کوي هغه ماشومان به هم ساتي نو هغه به لازمن کمزوري کېږي چې په ماشومانو کې ګیپ چې کومه هغه دا وقفه ده هغه پکې کموي حفاظتي ټیکې ورته نو خوراک ورته پوره نه رسېږي نو هغه د کمزورتیا ټول نه غټه دا 3 وجې دي. السلام علیکم کتونکو زه یم نواز ظهیر د انګازي ټلویزیون نه د پروګرام روغ صحت سره هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. دا وخت تاسو ګورئ پروګرام روغ صحت او په پروګرام روغ صحت کې موږ سره ډاکټر انصار افریدي راځي چې دې سره خبرې اترې وکړو. کتونکو تاسو ته معلومه وي چې نننی پروګرام روغ صحت کې موږ سره ډاکټر انصار افریدي صاحب موجود دی. دې سره به چې دی موږ د مختلفو د ماشومانو د مرضونو په متعلق باندې خبرې اترې کوو. راځي چې د دې تفصیل د ډاکټر صاحب د خولې نه په خپله باندې ورو. ډاکټر صاحب د ټولو نول خو تاسو ته خپل پروګرام روغ صحت کې ستړي مه شئ په خیر راغلي وي. مهرباني السلام علیکم زما نوم ډاکټر انصار افریدي دی او زه په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس په وړو ماشومانو وارډ بي کې سینیئر رجسټرار کار کوم او جمرود کې کلینیک کوم. جی ماشاءالله ډاکټر صاحب تاسو خو واضح کړل چې تاسو په حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې چې رجسټرار جاب کوئ مختصراً که راته دا وایي چې تاسو د خپل طب کوم سند ترلاسه کړی دی؟ اوسه پورې خو ما چې کوم د خپل ایم بی بي ایس ډیګري هغه حیدرآباد نه کړې ده ایوب میډیکل کالج نه او بیا مې سپیشلایزیشن کړی اف سی پی ایس ورته وایي 4 کاله په وړو ماشومانو کې. جی 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 ماشاءالله جی ډاکټر صاحب ماشوم چې دی د ګل نسبت ورته ورکړل کېږي همیشه او د انسان بنیادی چې کوم سټیج دی نو هغه هم دا دی چې هر انسان به چې دی د ماشومتوب د دې سټیج نه به تېرېږي. تاسو ماشوم ته په کوم نظر باندې ګورئ بحیثیت د انسان یو ممار؟ نو ماشوم خو داسې ستاسو لکه څنګه وویل چې د ګل غوندې دی نو هغه خو دا چې یو خیال ډېر ساتل پکاري ځکه چې د هغه دپاره هر یو موسم شو یا هر څنګه حالات شول هغه د غټو نه په هغه باندې اثر ډېر کوي بل د هغه بدن وړوکي د چې کوم دا د ګرمي شو یا یخني شو د هغې مقابله په هغه کې دومره قوت نه نو د هغې دپاره بیا لږ د مور پلار ضرورت ډېر زیات پیښیږي چې هغه د ګرمۍ نه هم بچ کړي د یخنۍ نه هم بچ کړي هغه ته خوراک هم په ټیم ورکړي چې دا ټول هر څه نو بیا ماشوم د بیمارو طرف ته کم ځي او صحتمند ماشوم یو معاشرې ته ورکولی شي. ټول نه زیاته خو ګرمۍ کې دا د دستونو مرض او د الټو مرض دا ډېر زیات دي او اسم په دنیا کې د دستونو نه او د الټو نه د ماشومانو د اموات شرح چې کوم د مرګ شرح هغه ډېره زیاته ده او خاص کر چې کوم د غریب ملکونه دي په هغو کې ډېره زیاته ده ځکه چې دلته یو خو موږ د صفایي خیال نه ساتو بل دا چې زموږ چې کوم د حفاظتي ټیکې دا نه وهو د دې وجه نه د ماشومان ته د دستونو او دا شیزونه ډېر زیات دي نو ټول نه زیاته بیماري نن سبا چې کوم په ګرمۍ کې هغه د دستونو ده او د الټو ده. ډاکټر صاحب ویلی کېږي څنګه چې د عالمي ادارې صحت WHO دا پیشنګویانې ورکوي بلکې دا پریکاشنز ورکوي چې یاره هر کال چې دی 15 لکه ماشومان په ټوله دنیا کې د دست د وجې نه وژل کې مړه کېږي. د دست څه وجه کېدی شي؟ د دست چې کوم مین وجه ده که نه هغه صفایي نه ده لکه موږ ماشومان ته اکثر مین دي چې کوم دي په څښاکو لاسونو باندې خوراک ورکړي یا چې کوم موږ اوبه اکثر داسې سټور شوي که نه چې په ټینکو کې نو هغه موږ ماشومانو ته د یشېدو نه بغیر هم داسې ورکړو نو په هغې کې جراثیم وي نو ټول نه وجه ټول نه غټه وجه د دست چې کوم د هغه صفایي خیال نه ساتل دي چې مسلسل دست دي نو هغې په وجه د ماشوم په وجود کې د اوبو کمی راشي او زمونږ وجود په اوبو چې دا کومه وینه ده دې کې د اوبو یو خاص تناسب وي چې هغه کم شي نو ماشوم کې د اوبو کمی د وجه نه هغه زړه چې کوم د خپله هغه ټوله وینه بدن ته نه رسېږي خوراک نه رسېږي د هغې په وجه باندې ګردې متاثر شي او ګردې خرابې شي چې ګردې یو ځل خرابې شي نو بیا هغه ټول چې کوم ګنده شیزونه یې موږ نه په امتیازو کې وباسو هغه نه وځي نو هغې د وجه نه ماشومان د دې نه وفات شي. چې ماشوم کې د اوبو کمی نه راځي نو د دستونه 3-4 ورځې کې خپل هم جوړېږي خپل هم ټیکېږي که نور څه داسې د خاص علاج نه شي خو چې اوبو کمی رانه شي چې ټول نه ضروري دا دی. بیا دویم خبره دا ده چې هغه چې کوم جراثیم ننوتي د هغو د ختمېدو
لپاره موږ انټي بایوټیک ورکوو پوډري شربتونه ورته وایي هغه موږ ورکوو دې سره موږ ورته نور لکه تبې د تبې شربت شو دا شیزونه ورکولي چې کله ماشوم ډېر سست شو یا الټي ډېرې زیاتې کې یا د بېهوشۍ حالات شو یا جټکې ورته شروع شوې یا چې داسې شو چې ماشوم بالکل خوراک نه کوي او اوبو کمی به کوي نو بیا به یې زر تر زر اسپتال ته رارسوئ د موسم کې خصوصا ماشومانو ته الرجي کېږي هغې وجود باندې خارش راشي یا د دې علاوه هغې ته نزله زکام یا د سینې انفیکشن ورته وشي دې په هکله تاسو څه نو سینې او زکام چې کم د هغې نه اخو په دې اوړي کې خو څه ډېر نه خو چې بیا هم وشو نو هغې دپاره خو اسان دغه دي شربتونه میلاویږي د ټوخي والا هغه ورته ورکولی شي سینې والا هغه او بل دی چې د سینې اکثر چې کوم د اوړي کې د هغې نو دا د موسم چې د الرجي موږ ورته وایو نو دا د ګردونو نه د لوګو نه د دې شیزونه وي نو لوګې لکه د عام علاقو کې د اورونه موږ طرف ته ډېر زیات نو هغې لوګې شو یا څوک چې سیګرټ څښي یا د نور څه دغه هغې سره لوګې شو بل دا چې کم د موږ د مچانو دپاره کم دغه لګو اګربتۍ غوندې د هغې لوګي نو دې سره اکثر د ماشومانو الرجي نو ماشومان د دې نه چې ساتي بل چې موږ کله جارو وهو نو ماشومان په کار چې د هغې کمرې نه بهر وباسو بلې کمرې ته بوزو چې کله هغه ګرد مرد کینې نو بیا ماشومان راولو نو دې سره چې ګردونه نه لوګونه څه د هغه الرجي نه به په کور کې ماشوم ساتلی شي ډېر اسانۍ سره او بیا که ډېر هغه شي لر شي چې ماشومان ساه بندېږي یا څه نور داسې ډېر هغه ورته شي نو بیا به اسپتال ته راوړي نو هغې بیا خپل علاج کوي ویلی کېږي چې بعضې ماشومان چې د پیدایشي کمزوري وي هغې کې دا موږ ورته دا وایي چې هغه هډوکي کمزوري کیلشیم مسله ورته تاسو وایي یا کوم نظر باندې ورته ګورئ خو د هغې وجه څه کیدای شي هغې امپرومنټ نه وي بالکل یو خو چې ماشومان لکه مور نه د وخت نه پیله پیدا شي هغه کمزورتیا وي نو هغې دپاره خو دی چې د مور پی شول هغه صحیح ورکولی شي نو هغه خو خپل هغه زیات کي بل داسې ماشومان چې هغه خو پیدایشي ښه صحیح شوی خو بیا وروستو هغه کمزوري کېږي نو هغه کې یو څو وجې دی یو خو دی چې زمونږ نن سبا چې کوم WHO وایي چې په سلو کې صرف 18 میندې ماشومان ته پی ورکوي صرف 18 میندې ورکوي باقي 2 میندې چې کوم دي که نه ماشومانو ته مختلف قسمه یا خو د غوا پی ورکوي یا د چیلې والی یا د هغې چې کوم د پوډري هغې نو هغې په وجه باندې دا مونږ یو خو ګران بل دی غربت دی نو هغه مونږ بیا صحیح جوړو نه چې کوم ډبي کې لیکلي چې کوم د جوړولو والا ډبی دا فیډر چې موږ ورته وایو نو هغه کې 1 پورې لیکلي نو 1 چمچ اچولي 2 پورې 2 نو هغه چې کوم ډبې هغه د 5 چمچو ډبې نو موږ پکې 2 اچوو ځکه چې هغه ډبې په 3 ورځو کې ختمېږي چې صحیح استعمالوي او چې نه بیا غربت نو موږ خلک بیا 1 هفته 2 هفتو ته ورسي نو هغه صحیح جوړوي نه نو هغې په وجه باندې ماشومانو کې د وینې کمی هم راځي د هډوکي د کیلشیم کمی هم راځي هغه خوراک ورته صحیح نه میلاویږي یو دا وجه ده بله دا ده چې زمونږ ماشومان 5 میاشتو ته ورسېږي موږ ورته چې خوراک شروع کړي ورته نو زمونږ میندې اکثر ماشومان یو کال ته مو رسېږي خو هغه صرف پی ورکوي خوراک یې نه شروع کړي نو هغې د وجې نه هم دا ماشومانو ته ډېر زیات د کمزورتیا راځي لکه هغه کې چې خوراک صحیح نه ورکوي نو وینې کمې د هډوکي کمې دا ټول هر څه کمزورتیا او بیا دستونه الټې او دا شیزونه د دې سره دغه دي مطلب ډاکټر صاحب تاسو دا پوینټ ویلو چې د مور پی چې دي هغه د هر څه نه ماشوم لپاره ډېر مفید پیله 6 میاشتو کې د مور چې کم پی دی هغه د ماشوم لپاره هر څه دي بیا د هغو دپاره نور څه ضرورت نه صرف او صرف د مور پی ضرورت وي ورته خو چې هغه ورته صحیح میلاو نه شي نو هغه به هډوکي هم کمزوري هغه کې به د وینې کمی هم وي هغه به غټېږي هم نه هغې باندې به بیماریان هم حملې کوي نو د دې لپاره مور پی ډېر ضروري دی پیله 6 میاشتې دا ماشومانو کې خو خاص کر خپله ځکه یې استعمالو ځکه چې دا موږ د وزن په مطابق دوايانې ورکوو نو وزن خو موږ ته اوس په کور کلي کې نام خلکو د خو پته نه لګي چې څنګه به ورکوي نو د دې د وجې نه چې کومه ملیریا هغه موږ نور هم ځان ته پیچیده کړو لږ دوايانې د وزن په مطابق کمې دوايانې ورکړو نو هغه ملیریا علاج هم ونه شي بلکې هغه ملیریا بګړو شي نور هم خرابه شي نو دا نه بالکل احتیاط کول پکار دی بل دی چې ملیریا نه به ماشومان داسې چې مچردانې استعمالوي دا دغه دپاره چې کوم اګربتي دا استعمالول دا ټول شیزونه احتیاطي تدابیر ډېر ضروري دي صرف موږ ګورو چې ماشومانو کې آیرن ډیفیشنسي د وینې کموالی چې ورته ویل کېږي یا دې نه د کیلشیم ډېر زیات کمی وینو بعضې ماشومان خوراک هم ورته پوره میلاویږي ټیک شو جي خو هغې بیا هم چې هډوکي ته د هغې دا کیلشیم ځي نه نو د دې وجه د دې وجه دا ده چې زموږ علاقو کې یو خو دا خېټه کې چینجي ډېر زیات دي ماشومانو کې لکه کوم ماشومان چې خوراک پوره رسي خو هغه ماشومان کې د چینجو مسله لکه هر 6 میاشتې پس لازمن خپل ماشومان ته د چینجو دا دوایي ورکول پکار دي ځکه چې دا خېټې نه وځي دا ستا چې کوم خوراک ته موږ خورو نو هغه زموږ سره پکې شریک جوړېږي نو هغې نه موږ عمره طاقت نشو اخیستی چې څومره ضرورت وي نو هغې دا وجه ده چې یو خو خېټه کې چینجي
بل دی چې موږ د کم خوراک دی موږ خوراک کې اکثر وایو چې پاپړ یو خوړل یا چې دا کم د سلانټ مثلا نو هغه کې طاقت نشته صرف خېټه ډکوي نور په هغه کې دا طاقت نشته چې تعالی په کیلشیم هم درکړي آیرن هم درکړي کوئی چې خوراک کوي خو خوراک سټینډرډ نه هغه چې معیاري خوراک ورته موږ هغه معیاري خوراک دی. ډاکټر صاحب کله ماشومان د زړی په متعلق راته خبره درې زمونږ په کتونکو په علم کې راولي نن سبا سم لګ زمونږ په علاقہ کې جمرود باندې دا زړی ډیر زیات شوی دی د دې وجه دا ده کنه چې دا کم زړی راغلی دی دا د غټو امتیازو په ذریعہ باندې یو نه بل ماشوم ته ځي نو زمونږ علاقو کې اکثر ماشومان بهر کولوزي کې غټ امتیازي وکي یا لاسونه ونیځي یا مور پلار لاسونه ونیځي او بل ماشوم له خوراک ورکي نو دا یو نه بل دا ډیر زر زیاده زړی په دې کې ټول نه خطرناک چې په سلو کې یو ماشوم ته دې کې دا ینه چې کم دا فیل کیږي هغه ماشوم بیا نه بچيږي نو د دې نه بچېدو لپاره اسانه حل دا دی چې کم ماشوم غټ امتیازي کې نو پکار دی چې مور پلار صحیح صفا کوي او د چې کم خوراک ته هغه نه مخکې لاسونه وینځي نو د هغې سره به دا مرض بالکل کم شي. که موجوده موږ د پینډیمیک کووډ 19 هم ته چې کورونا وایرس ویل کېږي دا کرته وي چې د ماشومانو باندې څنګه ډېر زر اثر کولی شي که موازنه یې د مشرانو سره وکړي یا د پاخو عمر سړو سره وکړي. نه دا خو چې ماشومان د کېږي دې کې دا نه چې نه کېږي خو هغې حالاتو ته د ماشومان نه بوځي چې کوم حالاتو د مشران بوځي ځکه چې زموږ ماشومانو دی چې د هغو ګردې صحیح دي د هغو پیپړې بالکل صحیح نو هغو ته شوګر نه نور مسلې ماشومان ته ډېرې نه د دې وجې نه دا ماشومان ته کېږي خو هغه غیر حالاتو ته نه بوځي چې هغې ته اکسیجن ضرورت شي یا د مرګ خطره ورته وشي نو دا د هغو د غټو په نسبت باندې ماشومانو کې په کم شدت کې کېږي ماشومان ته. ډاکټر صاحب د پروګرام په اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ؟ پیغام به دا ورکوم لکه زمونږ میندله چې هغو د مور خپل ماشومان ته خپل پی کوشش کوي ځکه چې د نیمه نه زیات بیماریان د دې سره د ماشومانو تعلق ساتي او بل دا چې ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې بالکل په ټیم باندې وهي ځکه چې دا د لسو بیماریانو نه داسې بیماریان نه ساتي چې هغه جانلیوا دي چې هغه ماشومان مړه کوی شي او دریم دا دی که نه چې خپل ماشومانو په دغه کې یو هغه راولي یو 2 کاله فرق راولي چې یو ماشوم کله غټیږي نو بل چې ورپسې را پیدا کېږي چې د هغې تربیت پراپر تربیت کېږي صحیح. جی ډېره مننه ډاکټر صاحب. کتونکو تاسو وکتل چې نن موږ سره په پروګرام روغ صحت کې ډاکټر انصار کوم چې د ماشومانو ډاکټر دی د هغې سره موږ د ماشومانو د مختلفو مرضونو په حوالې سره خبرې اترې وشوې. امید دی چې تاسو به د دې د ګټورو جوابونو نه مستفید شوي یې. د دې ساعت پروګرام روغ صحت سره تاسو نه غواړم